السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو ستاسو سره نن ډېر خوندورې جالبې ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې راغلی یم ټیکنیکل نقیب بدایله شریعه جوړ خوشحال کوئ دوستانو ستاسو څنګه کولی شئ چې که ستاسو د موبایل چارجینګ ځي خراب شوی وي ستاسو غواړئ چې جوړ یې کړئ بهر به مشتري نه ستاسو څنګه ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ انشاءالله دا ډېره اسانه طریقه ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ که تر اوسه پورې ستاسو دا ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني وکړئ ستاسو دا ویډیو سره لایک کړئ که ستاسو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ ټیکنیکل نقیب یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ د خوندورې ښایسته ویډیوګانو لپاره راځئ د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم لکه څرنګه چې ستاسو دلته دوستانو راغللی آیا د موبایل چارجنګ ځي چې کوم خراب شوی دی دا څنګه بیرته بهر به مصري نه جوړوئ د دغه لپاره ستاسو اول باره خپل موبایل راخلئ ګورئ زما نه دغه چارجینګ چې کوم ځي دی دغه موبایل نه ډکیږي دغه زه غواړم چې دغه جوړ کړم چې چارجینګ موبایل ډکیږي دا څنګه جوړوئ دغه لپاره ستاسو دغه رقم ته یو برش میلاو کړئ صحیح ده په کور کې یا بازار کې دغه برش ستاسو ځان سره واخلئ دغه رقم ته چې کوم موبایل ګیلس چې کوم پرې لګي دغه شیشه چې کومه ده موبایل صفا کوي دغه اسپرو درسره واخلئ دغه هم دغه رقم ته روپوش کوئ دغه رقم ته ستاسو راشئ دلته د موبایل فین ځي چې کوم دی چارجینګ ځي دغه رقم ته د برش ورننه بوسئ ګورئ دوستانو دغه رقم ته ستاسو دلته صفا کوي ګورئ دغه رقم ته وکشوئ پرې چې دغه صفا شي ننه چې کوم خج وي پکې هغه را صفا شي زنګ منګ چې کوم هغه ختم شي ورنه دغه رقم ته ګورئ لکه څرنګه چې زه پرې کوم بیا دلته دوستانو که چیرې له سپیکر اواز ټیټ وي اواز یې بند وي دغه رقم ته دغه هم تاسو پرې کولی شئ پرې لرې کولی شئ په دغه برش په ذریعه سره انشاءالله دغه ما په خپله استعمال کړی دی انشاءالله دغه پوره 100% کار کوي صحیح ده انشاءالله ملګري دا ډېر خوندوره ویډیو که تر اوسه پورې ستاسو دا ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني وکړئ دا ویډیو سره لایک کړئ زما چینل د سره سبسکرایب کړئ